زموږ د معلوماتو له مخې 100 نه زیاتې پوستې تصرف شوي دي د مجاهدینو له خوا نه، او 58 د دوی نظامیان له منځه تللي دي، د 150 په شاوخوا کې ټپیان لري، او تر 9 پورې زموږ مجاهدین هم شهیدان شوي دي، او 14 نه تر 18 پورې زخمیان لرو، او د دوی وسلې او مهمات هم نیول شوي دي په امتداد د کرښې. وروسته په نیمه شپو کې بیا د قطر هیواد او د سعودي عربستان د هیواد د غوښتنو په اساس باندې اسلامي امارت جګړه ودروله. خو زموږ معلومات دا دي چې نن سهار هم د پاکستاني اړخ نه بیا د پیرونه شوي دي په پوستو باندې، او جګړې ته ځینو جوړ کې لمن وهل شوی. بله خاوره کې د داعشي پروژې په موجودیت او پټنځایونو باندې سترګې پټې کړي دي چې هم خپل دیني علما کرام، قومي مخور او خلک پرې وژني، هم د افغانستان او هم د نړۍ امنیت او ثبات پرې تهدیدوي، او خطرناکه لوبه یې پیل کړې ده. تاسې ته بهتره معلومه ده چې کله افغانستان تر اشغال لاندې و، د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د داعش د فتنې ظهور د کرښې هغې غاړې ته د اورکزو له ساحې څخه ترسره شو. په سر کې د سید خان په نامه یو پاکستانی وګړی قرار درلود، او لښکر یې هم د پاکستان د مختلفو صوبو څخه سلګونه وګړي شامل او جوړ شوی و. د اسلامي امارت مجاهدین له یوې خوا له اشغالګرو سره په مبارزه بوخت وو، او له بلې خوا یې د همدې فتنهګرې ډلې په ضد د خپل اسلامي عقیدې په اساس او د مظلومو افغانانو د نجات لپاره مبارزه او جګړه کوله. اسلامي امارت له فتح مخکې او وروسته د دې فتنهګرې ډلې په ضد چې د اسلام او جهاد د بدنامۍ لپاره رامنځته شوې وه، او د دیني مراکزو او خوځښتونو په ضد کار ترې اخیستل کیږي، سخته مبارزه وکړه او ډېرې قربانۍ هم ورکړې. بالاخره یې فتنهګر وځپل او خپله خاوره یې د دوی له وجود څخه پاکه کړه. د دې فتنهګرې ډلې پاتې غړي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې خپلو اصلي سیمو ته وتښتېدل، او هلته نوي پټنځایونه او مراکز ورته ایجاد شول. د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه جلب او جذب پیل کړ، او کوم کسان چې استخدامول هغه یې د پاکستان له غربي پولو او د کراچي او اسلام آباد له هوایي ډګرونو څخه خپلو مراکزو ته راانتقالول، چې بیا یې تکفیري فکر او د قتل عامونو او تخریبي کړنو روزنه ورکوله. موږ ته د کره ثبوتونو د رسېدو او دقیقو استخباراتي اطلاعاتو له مخې په تهران کې د سردار سلیماني په تلین ترسره شوی برید، په مسکو کې ترسره شوی برید له همدې مراکزو څخه پلان، تنظیم او ترسره شول، چې هغه هیوادونه هم په دې موضوع آګاه دي. همدغه راز په افغانستان کې په دیني علما کرامو، امارتي شخصیتونو، مجاهدینو او عامو خلکو زیات خونړي بریدونه په همدې مراکزو کې پلان او له همدې مراکزو څخه تنظیم او ترسره شوي وو. بریدګر او تنظیمونکي له همدې مراکزو څخه افغانستان ته رالیږل کیږي، چې په دې اړه کافي شواهد او اسناد وجود لري. د مثال په توګه په کابل کې په شیخ رحم الله حقانی صاحب تقبل الله، په هرات کې په شیخ مجیب الرحمن انصاری رحمه الله د اهل تصوف په ځینو خانقاو او مساجدو، په هرات، غور او کابل کې د اهل تصوف هیوادوالو په ځینو مساجدو زیارت کوونکو، او په کابل کې د هندوانو په معبد بریدونه، په کندهار او کندوز کې د افغانستان بانک په څانګو باندې بریدونه، په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په کارکوونکو 2 ځلې مرګونو بریدونه، د فرامینو او حکومتونو د تعقیب او نظارت د لوی ریاست په کارکوونکو باندې بریدونه، د بلخ په والی شهید حاجی مزمل تقبل الله برید، د مهاجرینو په وزیر شیخ الحاج خلیل الرحمن حقانی صاحب برید، د شهرسازۍ وزارت په معین صاحب، د نیمروز د ولایت په مقام، او د بدخشان په ولایت کې په امنیه قمندان مرستیال والی، د قانون او پترولم پر رئیس تقبل الله برید، او یو شمیر نورو مسؤلینو، مجاهدینو او عامو خلکو بریدونه، په کابل کې د چینایانو په هوټل، د روسیې په سفارت، په بامیان ولایت کې په خارجي سیلانیانو، او په تخار کې په چینایي وګړو باندې بریدونه او دې ته ورته نور جنایات ترسره کېدل. زموږ د دقیقو اطلاعاتو له مخې ځایي وسلوالو چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د ساين بالفساد یا داعشي فتنهګرو په پټنځایونو او مراکزو کوم بریدونه ترسره کړل، هلته یې تر 150 پورې داعشي فتنهګر ووژل، چې یو شمیر مسؤلینو په شمول ځینې خارجي اتباع هم پکې شامل وو، او ځینې اروپایي پاسپورټونه هم له همدې مراکزو لاسته ورغلي وو. تحلیل دا ده چې اروپایي اتباع هم دلته
راغلي روزل سوي او بیرته د بریدونو لپاره اروپایي او نورو هیوادونو ته استول سوي دي. همدغه راز خاص اطلاعات ته دې ښودنه کوي چې دا فتنهګره ډله بیا په همدې مراکزو کې د تنظیمېدو په حال کې ده او په پلان کې لري چې هم په خارج او هم په افغانستان کې بریدونه ترسره کړي او دا ځل کېدای شي په خارج کې په بریدونو کې د تاجکستاني اتباعو په ځای د نورو هیوادونو له اتباعو څخه کار واخلي، ځکه تاجکستاني اتباع په دې موضوعاتو کې ډېر افشار شوي دي. سربیره په دې زموږ د اطلاعاتو له مخې د داعش د خراسان څانګې مشر شهاب المهاجر او د ده نږدې همکاران عبدالحکیم توحیدي، سلطان عزیز، عظام او د داعش له مرکزي څانګې سره د اړیکو تنظیمونکي او په اصطلاح د مکتب صدیق مسؤل صلاح الدین رجب د پاکستان په خاوره کې موجود او پټ دي. د افغانستان اسلامي امارت په جدي توګه غوښتنه کوي چې دا اشخاص یا اسلامي امارت ته وسپارل سي او یا د پاکستان حکومت له خپلې خاورې څخه اخراج